بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا وسمداني تا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. سورة الغاشية مكية وهي 26 آية. سورة الغاشية مكي سورة تے 26 آیاتونه دي. هل اتاك حديث الغاشية آیا تا تراغلی دی خبر دا پټون کی غاشیه دا قیامت په نومونو کې یو نوم دی. او قیامت تا غاشیه ځکه وایي چې دا تمام مخلوق به راګیر کړي وي پټ کړي به وي. د قیامت هغه هیبت په تمام مخلوق باندې وي. آیا تا ته راغلې خبر ده پټون کی؟ نو پدې ده کې دا آیا لفظ دا سوال دی، استفهام دی. نو د استفهام نه مقصد د دې سامع د خبره اوریدو شوق پیدا کول وي چې ته دې خبره ته سوچ فکر وکړه جو اهم خبره درته اورول شي. نو بیا د جواب په شکل کې ویلی شي چې وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة تر اخره پورې. هل اتاك حديث الغاشية آیا راغل تا تا خبر د پټون کې؟ نو دا پټون کې څه شی دی داغه حال بیانېږي، تفصیل الله پاک بیانوي چې پټون کې شی قیامت ته
چې د دې دا هیبت تمام مخلوق راګیر کړی دی. اوس تفسیر یې دا دی چې وجوه یومئذ، لکه یو بنده ووایي چې زه غاشیه نه پېژنم، دا غاشیه څه شی دی؟ نو ی وجوه یومئذ، بعضې مخونه په دقه ورځ باندې خاشعة ذلیل بوي، خوار او ذلیل بوي. نو دا یو روب دی، یو هیبت دی، اثر د خفقان بوي. نو دا مخونه پکې یاد کړل چې دا به پکې ډېر خړ پړ وي. وجوه یومئذ خاشعة، مخونه یومئذ په دغه ورځ باندې خاشعة ذلیل بوي، مخونه به ذلیل وي. او دا خشوع څه ته وایي؟ چې په مانځه کې بنده خشوع کوي، نو دی به دا خپل شکل داسې جوړ کړي چې ډېر زیات ذلیل او عاجز، الله ته به ځان ذلیل او عاجز جوړ کړي. نو چې کله دی په دنیا کې ځان عاجز او ذلیل کړي، نو په آخرت کې به دی مخاوریز وي، عزتمن به وي. او کم بنده چې الله ته په دنیا کې ځان ذلیل او عاجز نه کړ، نو قیامت کې به الله ذلیل کړي. وجوه یومئذ، بعض مخونه په دغه ورځ باندې خاشعة ذلیل بوي، عاملة ناصبة، عمل کون کے محنت کون کے، ناصبة ستړي ستومانه بوي. بعض مخونه ستړي ستومانه بوي. عاملة محنت به کړی وي، او ناصبة ستړي بوي. عامل هغه کس ته وایي چې مسلسل عمل کوي، محنت کوي او دمه پکې نه وي، نو دا عامل. او ناصبة ستړي ستومانه، یعنی دا د کافرانو مجرمانو دو حاله الله ذکر کړی دي، یو عاملة او بل ناصبة. نو دې د دنیا حال له ځکه چې آخرت کې عمل نشتا، په دنیا کې عمل له، او په دنیا کې عمل کې ستړي کېدل دي، او آخرت کې خو عمل نشتا. نو دا په مخونو باندې به ذلت وي، د آخرت حال له. او عاملة ناصبة د دنیا حال له، یعنی کافر مشرکانه طریقه باندې عبادت کوي، په باطلو طریقو باندې محنت کوي، ریاضت کوي، دنیا کې ځان ستړي ستومانه کوي. دا اندوان جوګیان په دنیا کې څومره محنت کوي، خو دا الله د عبادت طریقه او ته معلومه نه ده، نو هندوستړی خدای ناراض، ټول عمر عبادت وکي، ستړی شو خو الله ته رضا نشو. عیسایان راهبان اغویم په اخلاص باندې لګیا دي، د الله د رضا لپاره محنت مشقت کوي، خو طریقه نه خطا ده، نو اخلاص او عبادت ټول نامنظور. نو هغه طریقه باندې به کامیابیږي کما چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. حسن بصری رحمت الله علیه فرمای، فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ شام ته تلو، یو عیسائی راهب بوډا د خپل مذهب عبادت او ریاضت کې محنت کې لګیا دی. وی داغه دا چهره ګډوډ شو، مخې ګډوډ شو،
په دې ډېر مهنت مشقت باندې او دا بدن یې اوچ کړه شو بدحاله نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې ولیده نو په جړا شو او د جړا وجه چې نه تپوس ته نه اوښه چې ولې جاړې نو وی فرمایل چې د دې بوډا په حال باندې رحم راغی چې دا غریب د خپل مقصد د پاره څومره مهنت کوي مقصد د الله رضا خو د الله رضا ورته نه حاصلېږي بیا عمر رضی الله تعالی عنہ او فرمایل وجوه یومئذ خاشعة عاملة ناصبة وجوه یومئذ خاشعة بعض مخونه په دغه ورځ باندې ذلیل بوي عاملة عمل و محنت کون کے پا دنیا کے ناصبتن سترستومانا تصلا نارا حامیا تصلا داخلی گی با نارا حامیا دا سے اور تا چی دیر گرم دے اور اسم گرم دے او دے دے کہ دا اللہ پاک گرم والی زان دا مستقل ذکر کر یعنی دا اور د دنیا د اور په شانت نه دی چې کله سور شي کله ختم شي او کله کم شي دې کې به کمیدل نه وي مړ کېدل به پکې نه وي تصلا نارا حامیه داخليږي به دغه خلق کافران نارا حامیه داسې اور ته چې دغه اور به ډېر ګرم وي تسقى من عين آنية سکولی بشی پدوی باندې د داسې چینینا چې ډېره ګرمه بوي من عین آنیه دوزخیان په د دوزخ په ګرمۍ کې ډېر تنگ شي نو د تندې د لاسه چغې وي چې ډېر تږي یو نو د تندې دپاره دې له چې اوبه کې مې ورکېږي نو هغه داسې چینه ده چې به جوش وي د تندې چغې به ووایي او د تندې نه رستو چې کله اوبه ورکېږي یو ګرمه یې شیدلې چینه ده چې د هغې د اوبو په بړاس باندې د مخ سرمن ویلې کېږي شونډې به وسوځي کلمې به ټوکړي ټوکړي شي هغه به وبهږي لاندې به وبهږي خو چې کله دا شونډې او مخ وسوځېږي سرمن ختمه شي او دا کلمې لاندې وبهري نو نورې کلمې او نورې سرمنې او نور شونډې به الله ورکي کچا او په دغه اوبو به بیا ګرمېږي همیشه دپاره په دې عذاب کې به مبتلا وي تسقى من عین آنیه سکولی بشي په دوی باندې د داسې چینې نه چې ډېره ګرمه به وي لیس لهم طعام الا من ضریع نه به وي د دوی دپاره طعام الا من ضریع مګر د ازغیدار بوټي ضریع یو قسم بوټي دي چې ډېرې غنې پکې وي او بوی د مردار نه سخت وي بوی د مردار نه خراب او ازغکی پکې ډېر وي او زیلې په ځمکه باندې خورېږي لکه مړه غونې چې شین وي نو اوښان یې خوري بل حیوان یې نه خوري او چې اوچ شي نو بیا ته زهر قاتل جوړېږي د دې ته ضریع وایي زهر قاتل ته جوړ شي لیس لهم طعام الا من ضریع نبی د دې دوزخیانو دپاره طعام الا من ضریع مگر د ازغیدارو بوټو خاردار بوټي بدبودار زهریله غنې پکې وي اوس ذهن ته دا سوال راځي چې په دې دوزخ کې خو اور دی او دا بوټي خو په اور کې سوځي نو په دوزخ کې دا قسم واخه او دا غنې به څنګه زرغونېږي اور سره سوځېدل کېږي نو جواب دا دی چې کم ذات په دنیا کې په اوبو باندې بوټي زرغونوي
دغه ذات په اور کې د اور نه بوټي هم زرغونولی شي. په دنیا کې په اوبو او په هوا باندې بوټي پیدا کیږي او غټیږي. نو دغه ذات سره دا قدرت شته چې په جهنم کې د اور بوټي پیدا کی او بیا د دوزخیانو خوراک تنه جوړ کی او په اور به دغه بوټي وده کوي غټیږي. با دې آیات کې الله پاک د دوزخیانو خوراک خولې د ذریع او نورو آیاتونو کې زقوم هم راغلي دي او بل دی کې غسلین وینې سوی هم راغلي دي. دوزخیانو لبا ذریع ورکیږي نو زقوم بم ورکیږي وینې سوی بم ورکیږي. الا من غسلین الا من ذریع لیس لهم طعام دی لببل طعام نی الا من ذریع مگر صرف د ذریع بوي. نو دې کې دا حصر دلته ولې ذکر شو؟ حال داري چې د ذریع نه غیر زقوم او غسلین هم به ملاویږي. نو دا حصر په مقابله د هغه غذا کې لري چې هغه د خوراک لایق او مزیدار وي. نو د مزیدار خوراک نوم هم اونویني ذریع به بیا مومي. نو بطور مثال ذریع ذکر شو. نو دوزخیانو لا د خوند او د مزې طعام به نه ورکېږي. یو تکلیف ده شي به ورکېږي چې هغې ته ذریع وایي او بیا یوازې ذریع مقصد نه دی بلکې غسلین او زقوم پکې هم شامل شو. یا د دوزخیانو مختلفې درجې دي. نو بعضې درجو ته به غسلین بعضې ته زقوم او بعضې ته ذریع به ملاوي. د عربو مشرکانو چې دا ټکي واورېده چې په دوزخ کې به ذریع ورکېږي نو دی بعضې کافر ویل وی زمونږ دا اوښان خو چې ذریع وخوري نو داسې پې سار بشي سربیږي پې نو موږ به هم سار بشو. وی سربېدل او طاقت دې پکې نشته. لا یسمنو ولا یغنی من جوع نه به سر بول کوي. دا ذریع داسې نه دي چې سر بول به کوي. ولا یغنی من جوع او نه به په کار د لوږې راځي لوږه به هم نه مړه کوي. لا یسمنو سر بول به نه کوي ولا یغنی دفع به نه کوي من جوع د لوږې لوږه به دې ختمېږي نه. لا یسمن ولا یغنی من جوع نه به سر بول کوي او نه به د لوږې دفع راولي. دا د دوزخیانو حال تر دې ځای پورې بیان شو. اوس ورپسې د جنتیانو حال الله بیانوي. وجوه یومئذ ناعمة بعض مخونه په دغه ورځ باندې ناعمة تر و تازه به وي. لسعیها راضیة لسعیها په خپل محنت او مشقت باندې راضیة خوشحاله او رضا به وي. یا الله شکر دې په دنیا کې نیک اعمال کړي دي او تا قبول کړي دي د هغې په بدل کې د جنت نعمتونه راکې. نو په خپل کار باندې راضیة خوشحاله او رضا به وي. وجوه یومئذ بعض مخونه په دغه ورځ باندې ناعمة تر و تازه به وي. لسعیها راضیة په خپل سعی او کوشش باندې په خپل محنت او مشقت باندې راضیة راضي به وي. فی جنت عالیه د جنت په اوچتو اوچتو باغونو کې به وي. لا تسمع فيها لاغیه نبا اوری پا دے جنت کے پا دے خکل زیونو کے لاغیتن بکواسو بے ہودا خبر با اورینا کنزل ویناس تغسپور با بالکل پا جنت کی نوی پا قاری دل و غسکی دل با پکی نوی طولی با دا خوشحالے خبری او دا پیدے خبری وی. لا تسمع فيها لاغیه نبا اوری دی پا دے جنت کے
بیہودہ خبریں کل کل خبریں با اوری دا خوشحالے آواز بوی دا کفر خبریں بنوی دا غیبت خبریں بنوی دا چغلے بنوی دا دل آزارے خبریں بنوی کنزل وینا بنوی دروغ بنوی پچا الزام لگول بنوی لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما لغو بیہودہ خبرہ ولا تأثیما نہ دا گناہ خبرہ حیث قسم دا مزاج خلاف خبر بنوری پا دنیا کے پچا الزام لگول پچا داغ لگول دا تکلیف خبری دی نو پا جنت کے بدا تکلیف خبری نوی وقت بدا چرم دا خفقان خبر رانیش دا چازل خفقی دل پا جنت کی نشتری لا تسمع فیہا لاغیہ نو اوری پدے کی پا جنت کے لاغیہ بکواس بیہودہ خبریں فیہا عین جاریہ پدے جنت کی عین چین بوی جاریتن جاری بوی یو عجیبہ چینا او یو چیننا دا جنس دا چینے ذکر شو زی پا زی بدا سی چینیوی چی جاریتن بیدن کی بوی کمیدن کی بنوی فیہا سرر مرفوعتن پدے جنت کے سرر تختن بوی مرفوعتن اچت بوی اچت تختن بوی پا قیمت کم اچتی پا درجو پا مرتبہ کم اچتی پا شان کم اچتی فیہا سرر مرفوعتن پدے جنت کے با تختن بوی اچت واکواب موضوعتن او گلاسون بی موضوعتن پخپل خپلزے کے خودل شوی اکواب جمع دا کوب دا کوب پیالے یا گلاس کوب پختو کے کوپ او کپ وطوے نو دام و سرپا تلفظ کم نیز دے رے کوپ یا کپ گلاس نو دا اوبوس کل لوخی تاوئی او دا دی صفت دا ذکر شوی دی چه موضوعتن پا مقرر زیب پراتیوی دا اوبوس را نزدے پا مقرر زیب گلاسون پراتیوی دی موضوعتن کی آداب معاشرت بیانے گی چه ہر یو شی پا کور کے پا خپل خپل زیبان نبا کے خودیشی او چه استعمال کی نو واپس بے پخپل دیکھ دے نو دا اوبو لوخوی دا اوبو دا سکلو لوخی ما دا منگی سرا دا کولر سرا جخ پروتی دا نا چه کولر دا یخ اوبو پروت تے دا شپیرا پاسد تگی تیارا را گلاس کم دے کے جام کم دے نشتری کولر کے سر کم بے چه پکس کی کن اللہ نے بہت تسملے چه پتو توڑو خلق دے او بیس کے ٹوٹے تب ورلان دیوزے نو گلاس جام دا کولر سر جخ کیرا مانگیرے خواہ کے وہ سر جخ کیرا چلا گرزے دل اور تکلیف پکی نوی نو ہر یو دا استعمال شے پکور کی دا غیر پر خاص زیبئی چے کل ضرورت پیخ شو چے رفورن راگشتی شی دا تیلو ڈبے کور کے با خاص زید لوی وڑو تو خیچی تیلو ڈبے با پا دے دے کے پروتی او چے کل استعمال شنو فوراً پاک دے بے کے کل بی لے لارا تیارا شلا پا تیارے کے تا تا کم زی معلوم چی تیلو ڈبے کم زی رے شمع بلے دیوہ بلے لاتین بلے کم زی بگر زی تیارا دا او چے زی مقرری ناغا مقرر زی تا تیارے کم بندت لیشی اور آغشتی ایشی تو تیلو ڈبے خاص زیبا دا لوی وڑو پا نظر کی بیچے خاص دقا زی کی بپروتی کور کے چاڑو با کم زی پرتی
چې استعمال شو کم ځای به کړي یو خاص ځای مقرر کا کور کې ګډا چیلې غوا میخه چرګ چرګوټی شتا او ناګانه څه چلو شو مړکیږي مردایږي تا چاړه چته خو بے ځایا نو تب ګرځي نو چې چاړه پیدا کیږي نو شی به مردار نو دا چړې ځای به معلوم وي کور کې چرګ مړکیږي یا ګډه چیلې ساروی دا کړه مړکیږي مردار بشي چې به ترتیبی لیکلي دا شی به مردار شي نو هر شی په خپل خاص مقام باندې کېدا داسې به طور مثال چاړه چاکوتی لوډه به مې درته وي نور د کور چې څومره سامان دی دا هغې خپل ځای چې مقرر وي او بندیانو ته معلوم وي نو که تیاري وي او که رڼا وي معلوم ځای ته په اسانه خلک ورځي او هغه شی به راواخلي استعمال کې به راولي نو موضوعتن دی یو لفظ کې آداب معاشرت بیان شوی دی نو د جنت والا خلکو لپاره د راحت او د آرام لپاره دومره ښکلی انتظام چې کوم ځای کې اوبه غواړي نو خوا کې به لوښې پروتي کومه میوه چې غواړي خوا کې به تا ته ملاویږي هر شی چې غواړي خپل ځای کې وي اوس ناسته پاسته ګرځېدل بنده وایي چې دلته کینم نه که ځمکه ریګستان ده او ستا پاکې جامې دي او مزاج کې د داسې نفاست او پاکوالي شته نه ته خراب ځای کې کېناستې شي چېرته لاړې کټ کې کېنې نه کټونه هم درته خراب ښکاري کېناستې شي په زړه به دې اوبه دي خو چې هر ځای کې ښه مزېدار قالین پروت وي متکه پرته وي نو چې کوم ځای ورځې نو هلته کښېنه نو که ډډه لګې او که نیغ کښېنې نو په جنت کې تا ته ځای په ځای بالښتونه متکې پرتې دي ښه مزېدار فرشونه ویړي دي چې کوم ځای کښېنه واکواب موضوعة ګلاسونه به په خپل ځای پراته وي ونمارق مصفوفة او بالښتونه به صف قطار وي متکې ځای په ځای قطار پرتې وي وزرابي مبثوثة او فرشونه تلیانې به مبثوثة خوري ورې پرتې وي د ناستې پاستې ځای به جوړ شي په هغې به مزېداره تلۍ قالین فراش به په هغې باندې مبثوثة ویړ وي دا الله دومره انتظامات تاله کړي دي په جنت کې نو د دغه ځای د ګټلو لپاره لږ دې دنیا کې سوچ فکر وکړه د الله قدرتونه په هر ځای کې موجود دی غیر چاپیره ماحول ته ګوره د الله قدرتونه شته او تبع ویني وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وفي كل شيء له آية فهر يوشي كده الله ده قدرت او ده الله ده وجود او ده الله ده وحدانيت نشان تدل على أنه واحد دلالت کی پدې چې الله یو دی شته یو دی دونو دې پاڼه تا وګوره هر پاڼه جدا ده چیلې یې خوري پچې ته جوړېږي د ریخمو چنجې یې خوري ریخم ته جوړېږي همقه د توت پاڼې دي د توت پاڼې چیلې وخوړې پچه شوه او د ریخمو چنجې وخوړه ریخم یې ته جوړ کړه دا نری رګونه په دې پاڼو کې وګوره د ځمکې نه اوبه او خوراک په دې لرګي کې لاړه لرګي کې سورې کم دی څه پیپ خونه دی چې پکې دننه سیزونه روان دي خو دا الله د قدرت نظام دی په دې لرګي کې دننه رګونه دي د ځمکې نه اوبه او خوراک روان دي روزانه په تیز رفتار کې او دا ونه اخیری اوچت سر کې سکړی کې پاڼه ده او هغه پاڼې رګ ته اوبه او خوراک رسېږي هم دغه لخته ته پرې کو نن کېدو سبا یې ګوره چې میده کېږي که نه میده کېږي اوچه کړسه به شي او ټول عمر په دې نور لګي او نه اوچېږي تازه اوبه او خوراک فوراً رسېږي ورته برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقه دفتر است معرفت کردگار برگ درختان سبز در نظر هوشیار
د دې ونو د شنې شنې پاڼې د اوخیار بنده په نظر کې هر ورقې دفتر است معرفتې کردګار هر یو پاڼه یو لوی دفتر دی د الله د پیژنګلو د عربو دشتونو او صحراګانې دي او د عربو خلک چې دي نو دوی په اوښانو باندې لرې لرې پورې سفر کوي نو د هغوی دپاره دی لکه بل مثال الله ښیي چې په یو لوی دشت کې په اوښ باندې صحرا نشین روان دی ښکته ځمکه ده او پاس اسمان دی ګیر چاپېره غرونه دي یو د اوښ دی نور څه نشته دی ځمکه اسمان ګیر چاپېره غرونه یو باندې سي او یوې اوښ د نور څه شته نه وایي همدې ته وګوره دی کوم زما د قدرت نشانات دي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دوی ګوري نه افلا ينظرون آیا دوی ګوري نه الى الابل دی اوښته اوښانو ته ګوري نه کیف خلقت چې څرنګه پیدا کړی شوي دي لږ اوښ ته وګوره څرنګه پیدا کړی شوي دی عجیب شکل الله پاک دې اوښ له ورکړی دی بادیا نشین صحرا نشین خلق په اوښانو باندې سفر کوي اوښ ته الله عجیبه مزاج ورکړی دی دومره اوچت دی چې بغیر پوړی ورته څوک خطی نشي دونه اوچت دی خو د خطو دپاره یو ماشوم لم پدې کې الله پوړی جوړې کړي دي د دې نورو ځناورو خپې یو ځل راماتېږي یوه کونډۍ ده پکې یو کونډۍ ده پکې او د دې اوښه دوه کونډۍ دي دا درې ځایه راماتېږي دا نور ځناورو خپه دوه پیوندې راغونډ شي او اوښه دوه ځله راغونډ شي دې کې دوه پنډۍ دي دا پکې پوړې دي په یو ځای پکې ده او په بل ځای پکې ده او بیا وروخېجه او په عربو کې څو ورځې به مزل کې اوبه به چې پیدا نه کړي اوبه نه معلومېږي لرې لرې پورې خشکي ده نو دې اوښله الله یو عجیبه نظام پیدا کړی دی د ده په دې خېټه کې یو ټینکۍ ده ریزرو ټینکي چې هغه د اتو ورځو اوبه یو ځل واخلي او هلته کېږدي او بیا دې رواني په شواروزونو په دې ګرمۍ کې رواني او د هغې ډیګۍ نه دته لګې لګې اوبه د ده د ټول بدن د ضرورت دپاره لګې لګې ورکېږي له 70 ورځې دی په خشک میدان کې روان دی دی اوبه نه غواړي د سره خپله ډیګۍ ده او خاکسار دی عاجز دی اوښانو کې عاجزي ده یو ماشوم هلک داسې بې شمېره اوښان موار نه نیولي رواني اسم نه وایي هیڅ مشکل پکې نشته دی او د دې نورو ځناورو په شانتې نه چې تا تنګي چې ګیا راوړه که نه غړانګه خدای دونه ورکړی چې توت ته رسي او د توت پاڼې ځان له پخپله را چوکوي ته به نه خېږي چې پاڼې وله راوشوکې ځان له پخپله پاڼې را شوکوي او غخوري خپله خېټه مړی که دې خوشې پرېښوده نو هر ځای چې ګرځي ځان به موړ کي واپس به راشي او به د خپل ډیګۍ شته دی او د خطو دپاره اندر پایان پکې خپله الله پیدا کړې ده او د عربو دشتونه په هغې کې چې مزل نه کېږي دې ټوله شپه رواني مزل کوي عادت ته په دې باندې او مسکین دی عاجز دی څه چیر چار پکې نشته دی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت آیا دوی ګوري نه دی اوښته چې څرنګه پیدا شوې دی و الى السماء كيف رفعت او اسمان ته نه ګوري كيف رفعت چې څرنګه پورته کړی شوې دی دا لوی اسمان لاندې ورته سستلې برګې وغیره نشته دی و الى السماء كيف رفعت دوی ګوري نه دی اسمان ته كيف رفعت چې څرنګه پورته کړی شوې دی وإلى الجبال كيف نصبت دي غرونه ته ګوري نه كيف نصبت چې څرنګه او درولي شوي دي
چرته د ځای نه خوځي نه. وإلى الأرض كيف سطحت، دې ځمکې ته ګوري نه چې څرنګې ویړه کړې شوې ده. فذکر، پس ته نصیحت وکړه، پویولو کا، انما انت مذکر، بېشکه ته نصیحت کوونکی او پویونکی، دا خلک پوی کا. لست علیهم بمسیطر، نه ته په دوی باندې نگهبان او ذمه دار، ته تبلیغ وکړه نور ته د دوی د ایمان وروړو ذمه دار نه. لست علیهم بمسیطر، ته په دوی باندې ذمہوار نه. نصیحت کوه، دغه د ډیوټي د خپل ډیوټي دی پوره کړله، نور د دوی ذمہوار نه، په زور یې پې منلی نشي. زړونه بدلول دا د الله کار دی. ته خپل محنت کوه، واضح او نصیحت کوه، او د زړه را اړول دا ستا کار نه دی. کم بنده چې په بد کار کې لګیا دی، نو ته د هغه د سمې لارې ته د راوستو کوشش به خپل وسه پورې وکړي. راړولی ته نه شي، نور به د الله نه سوال کوي چې یا الله ته راواړوه. بایزید بستامي رحمت الله علیه د خپل زمانې یو ډېر لوی بزرګ ولی الله، خپل خانقاه کې ناست دی، د خپلو مریدانو اصلاح کوي. او څوک ولرالوی حضرت ته خو دلته ناست دی، خو دلته دې کلي ته یو داسې زنانه راغلې ده چې هغه بد کرداره ده او 200 روپۍ د خلکو نه اخلي. ټول خلک یې په غم اخته کړل، او ډېر خلک عرض لري چې خو 200 روپۍ راوړي هلته ورځي. حضرت چې خبر شو نو غمجن شو، او بس 200 روپۍ دم راواغېشتې، او د هغې ښځې کور خوا ته ورغی، بار کې ناستو. خلک راځي 200 روپۍ ورسرې او هغې کور ته ورځي، خو چې لرې نه وګوري چې بابا ناست دی، بایزید بستامي بابا ناست دی، لرې نه وکتل، څادر یې پر مخ راواړو، لاړ منډه یې کړه، هلته خو بزرګ ناست دی، نه شم ورتلی. یو راځي بل راځي، او بایزید بابا ته ګوري په شا تختی. زنانه سره چې کوم څوکیدار د کورو نه هغې وایي چې اوسه پورې خو سوکرا نه ده، ولې څه چل دی؟ وی باره وګوره څه چل دی، اوسه پورې خو به ډېر خلک راغلي. چې هغه راغی نو ور کې ودرېد، ویې کته چې سړی راشي بابا ته وګوري نو واپس په منډه ځي. نو کور ته لاړه، وایي بیبي بار یو ملنګ ناست دی، او ملنګ ته چې څوک وګوري نو واپس تښتي. نو هغه ورته یې ورشوي، دی ملنګ ته وایي چې دا د ملنګانو ځای نه دی، دا د هغه چا ځای دی چې 200 روپۍ ورسره وي. سړی راغی، ملنګ دې ځای نه پاسه. بیبي وایي چې دا د ملنګانو ځای نه دی، دا د هغه چا ځای دی چې 200 روپۍ ورسره وي. نو بابا ورته سر پورته کوي، بیبي ته سلام وکړه، ورته وایي چې ملنګ 200 روپۍ راوړي دي. نو سړی لاړ، وی هغه ملنګ هم 200 روپۍ راوړي. وی ورته وایي چې راځه. ملنګ ورغی، 200 روپۍ په جیب کې دي. چې ورغی نو هغه ښځې ته وایي چې بیبي 200 روپۍ چې زه تاله درکړم نو ته به څه وکړې؟ وی ستا چې زړه څه غواړي هغه به کوم، خو ته چې 200 روپۍ راکړې. وی چې زه څه وایم هغه به کېږي؟ وی بلکل چې څه وایې هغه به کېږي، خو 200 روپۍ به راکړې. نو بایزید بابا جیب ته لاس کړه، 200 روپۍ ورکړې. بیبي دا 200 روپۍ والا، اوس چې زه څه وایم نو تا وعده کړې چې هغه به کېږي؟ وی بلکل. وی ښځه زه داسې وایم چې ته دې غسل خانې ته ننوځه او غسل وکړه، او ما ځان سره پاکې جامې راوړي دي، دا جامې واغونده، غسل وکړه او دا پاکې جامې واغونده، نو نوره خبره زه بیا کړم. نو بس هغه غسل خانې ته ننوتله، غسل یې وکړ، او بابا چې کومې جامې ځان سره پاکې راوړې هغه یې واغوستلې، او راغلی بابا اوس نور څه وکړم؟ نو بایزید بابا خپل څادر ویړ کړ، وی په دې څادر ودرېږه، قبلې ته مخ کا، او 2 رکعاته نفل مونځ نیت وتړه، 2 رکعاته مونځ وکړه. نو غسل یې کړه پاکه، او بس مخ په قبله ودرېدله، او نیت یې وتړه، 2 رکعاته یې شروع کړو. دی خوا بابا الله ته سوال شروع کړ، یا الله زما خو د قبر وسو، ما تا ته په مانځو ودرولې ده، نور زړه راړول دا زما کار نه، زړه وله ته راواړوه. هر چه کارم بود آخر کردمش، و زن عصوهی نماز آوردمش.
هر چه کارم بود آخر کردمش، کم چه زما کارو ناغه خور لماوکو، و زنا سوی نماز آوردمش، د زنا و د بدکاری نه خو می نماز طرف تراړولې ده. نو اوس مخکې کار زما اختیار کې نه دی، نو خدای زړه راړول دا ستا کار دی، دا زړه ولې ته راوړوه. دا دعا یې کړه جړلې یا الله زړه ولې ته راوړوه، په زړه زما وس نه کېږي. هغې چې څنګه سلام وګرځو په صدق یې توبه وویسو، د نن نه پس به د ګناه کار نه کومه. پیغمبر علیہ السلام ته الله وی ستا چې څونه وست نو تبلیغ به ته کې، نور زړه راړول زما کار دی. که یو بدبختي زه ولا نه راړم نه به راړم، او چې نیکبختي لبه ولا سره واړم ته ورته تبلیغ کوه. لست علیهم بمسیطر، نه ته په دوی باندې ذمہ دار او نگهبان او داروغه، الا من تولا وکفر، مگر هغه څوک چې مخې واړو وكفر او كفر اوك منكر شو، فيعذبه الله العذاب الاكبر، بس الله بدل ورکی عذاب لوی. چا مقوالو کافر شو الله بغټ غټ عذاب ورکی. ان الینا ایابهم، بیشک من طرف ته ایابهم د دوی واپس راتللی. ثم ان علینا حسابهم، بیا په من باندې د دوی حساب کتاب کولی. الله وی حساب کتاب ما سره دی، زه پوه دی پوه شه. د سزا نه بیا بچ کېدل د ناممکن دي چې کافر نه بچ کېږي بنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.